السلام علیکم دوستانو، نن در سره یو څو داسې خبرې شریکوم چې په دې طریقو سره تاسو کولی شئ چې تاسو د خپلې ښځې زړه لاسته راوړلی شئ او په دې کارونو باندې ښځه ډېر زیاته خوشحالیږي او تاسو هره خبره بې مني. نو ضرور دا ویډیو وګورئ. قدرمنو، په دې کې لومړی کومه طریقه چې دا کومه خبره چې دا هغه دا ده چې د خپلې ښځې کوم موډ چې دی هغه د خوشحاله ساتلو دپاره هغې ته په میاشت کې یو ځل ضرور یو تحفه راوړئ. یعنې تحفې ضروري نه ده چې کومې ګرانې تحفې وي، ارزانه تحفه راوړئ، خو په دې سره به ستاسو مېرمن چې دا ډېره زیاته خوشحاله شي. دویم دا چې د خپلې ښځې خبرو ته اهمیت ورکوئ، ځکه چې ځینې وخت هغه ستاسو د توجه مرکز غواړي چې تاسو د هغې خبرو ته توجه کړئ، د هغې خبرې په غور باندې واورئ او د هغې سره مجلس وکړئ. نو دا هم ډېره ضروري خبره ده. د دې نه پس درېیمه خبره چې ده هغه دا ده چې کله ستاسو مېرمن په کور کې خدمت کوي، ستاسو د مور پلار، نو ټوله ورځ چې هغه مصروفه وي، د مصروفیاتو نه پس ماسخوتن کې د هغې حوصله افزایي وکړئ او د هغې دغه خدمت چې دی دا په ښه لفظونو کې بیان کړئ. نو دې سره به هغه نوره هم ډېره زیاته خوشحاله شي. څلورمه خبره دا چې خپلې مېرمنې ته بار بار دا احساس ورکړئ چې تاسو د هغې په ژوند کې ډېر زیات اهم رول لرئ او تاسو د یو بل دپاره لازم او ملزوم یې. پنځم دا چې که لږ شانتې هم ستاسو په منځ کې څه مشکلات را پیدا کېږي نو خپلې خبرې په خپل منځ کې حل کړئ او یا چېرته چکر ووهئ چې ستاسو دغه ذهن خوشحاله شي. او د دې نه وروسته چې شپږم کوم دی هغه دا چې یوه ځل په میاشت کې کله ناکله خپلې مېرمنې سره په محبت باندې د مینې اقرار وکړئ او د یو بل ته د زندګۍ اهمیت بیان کړئ چې تاسو د یو بل لپاره څومره ضروري یئ. اووم دا چې کومې خبرې ستاسو د مېرمن ناخوښه وي تاسو کوشش وکړئ چې هغه د ځان نه وباسئ. دا یو ښه خبره ده چې تاسو بد عادتونه د ځان نه وباسئ. او اتم دا چې همیشه خپلې مېرمنې سره په آرام سره خبره وکړئ. که هغې څه غلطي کړې وي نو هغه په ځای د دې چې تاسو جنګ جګړې وکړئ نو هغه په مینه باندې هغه خبرې هغه مسلې سرته ورسوئ، ځکه چې سخت لهجه او اوچت اواز چې دا اصل خبره سرته نه رسوي او په خپل منځ کې ماحول نور هم خرابېږي او دا یو مدبرانه انداز دی. نو دا نوي کول پکار. د هر خبرې تشریح یو بل ته ورکړئ او خوشحاله ژوند تیر کړئ. قدرمنو دوستانو، امید لرم چې معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. موږ کوشش کوو د خپل چینل د لارې تاسو سره تازه خبرونه او دغسې معلومات شریک کړو چې تاسو د هغې نه څه زده کړه وکړئ. ډېره مننه. خپل نظر سره ضرور شریک کړئ.